دې سیاستدانانو دومره دانې وکړو او د شپې په غلا لګي د ورځې نشي کولی وایي دا قوم دا د قوم غدار دی ته د قوم ټوله بېسوالي ده د قوم دی وتغیز دی او بیا 15 کاله ما په سترګو نه دی لیدلی نن چې دا 15 کاله کوم تېر شو د دې 15 کالو حساب به راسره لومړی وکړي او بیا به ورپسې راشي ته ورپسې په کومو سترګو راځي تا مالا د اوبو مسله حل کړې د بجلۍ مسله دې حل کړې ده د روډ مسله دې حل کړې ده تا مالا کومه مسله حل کړې چې ته بیا په ورپسې راروان یې او مالا اوس راکې نه مې نه د شپې خوب شته او نه مې نه د ورځې خوب شته زما ورځې زما لمر څکې او یې مالا اوس راکړه او د چانګونه دې په بازار کې سور احساس کړی دی والله چې خلک دې خولې نه مړه کړه ما ته ولګېد او سیاستدانانو تاسو چې کله سیټ ته وخېږئ نو بیا منګايیر کوئ او خپلو عیشانو کې مصروفه شئ نن د قوم د بجلۍ غم وکړو نن د اوبو غم وکړو نن د لارې غم وکړو او نن بیا ما پسې راروان چې ما له اوس راکړه په کومو سترګو راروان یې زه تا له اوس څنګ درکړم ته به راروان 15 کاله کې ما نه څه کې ما له به کوم داسې یو ضمانت راکړې چې تا له به زه یا جار جوړوم یا به زه بجلۍ جوړوم یا به زه ستا د تعلیم په سره خبره کوم تاسو داسې ضمانت شته چې مالیه راکړي او که څوک ضمانت راکوي دا ټول قوم ورپسې شي سیاستدانانو د غلو په شان جنډې مه لګوئ میدان ته راوځئ قوم له خدمت وکړئ د قوم په خدمت اوس واخلئ چې د قوم خدمت نشئ کولی نو د غلو په شان د شپې جنډې مه لګوئ واورئ سیاستدانانو هغه ورځې لاړې څوک چې به نه پرېږده نن زما بچی بیا دی تا د خپل حق غواړي خپل حق ورکړه او چې د تاسو پورې حق دوی ورکړئ د هغې پورې اوس لاره شي زما دروازه ونه ټکي ستا د دروازې د ټکولو والا په خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې ته به راروان یې 15 کاله سر کې او د دې شوي 15 کاله تاسې قوم ته څه ورکړي آیا که تا څه ورکړي نو بیا د ورځې راځه د شپې مه راځه جنډې د شپې مه لګوه اوچتې سترګې راشه چې اوچتې سترګې یې جنډه ولګوم ای قومه بیدار شئ څوک به داسې جنډه ونه لګوي چې چا د قوم دپاره څه نه کړي چا چې د قوم دپاره څه کړي د هغه جنډه ولګوئ ښه بد وپېژنئ څو پورې به موږ له ځان نه غلطه کړې د ملک د عزت د وجې د قوم د مشر د عزت د وجې موږ به څو پورې ځان غلی کړی موږ د قوم او د ملک عزت کوو ځینې خبرې نه کوو ځینې خبرې په خوله د قوم د عزت د وجې نه راځي ځینې خبرې مالا د ملک د عزت د وجې په خوله نه راځي ځینې ډېر ځینې په زړه دي خو قومه دا یوه خبره ته کوم لکه څنګه چې د داخلي لږ شان شعور راغلی دا شعور او دا زیات دی دا صفت ځان کې بیا شئ دورن بیا شئ ګوره چې د چا جنډه بغیر چې د قومي او مشترکه کاري نه کړئ چې د چا جنډه ونه لګوئ نور دوکه وکړي زما خو دا درې خبرې دي د ګوسپۍ لار زما بچی تر ودې مري سکول ته نشي تللی زما د ګاډۍ بچی 2.5 روپۍ مزدوري د ورځې کوله چې زما دا یاد ګناه نن زما بچی خیر ټولوي زه تا خیر ټولول نه چاستم دا ما له لاره په کومه وجه بنده کړې وجنګېږي په وجړ څوک چې وواړه ورکړ ګناه د اسمانه ګناه ولې شپږم به شپږ باډره ګناه یوم باډر به ګناه ولې قومه ولې چې زه کور کې وځم د خپل سیاسي لیډر نه زه دا سوال نه کوم او جنډې لګوم چې تا ماله څه کړي دا سوال موږ نه کوو صرف او صرف دا وایي بس جنډه ولګوم چې مې لکړې پلانکي ته راشه او پلانکي ته راشه
نه پلانکي او پلانکي له حق له ورکوئ چې کله ستا قومي کار وکړو او ملګرو انشاءالله تعالی زموږ به ټوله دا وعده وي چې موږ له چا قومي کار کوو موږ به ورکوو وعده به وي وعده به وي عزیزانو په احتجاجونو باندې په جلسو جلوسونو باندې په روډ بندولو باندې ته یقین وکړه په دې باندې موږ ستړي شو او ځان هم پرې راته بدي کاري چې هفته کې یا میاشت کې یو پیره موږ احتجاج کړی هفته کې یا میاشت کې موږ یو پیره دا روډ بند کړی خو څه وکړو مجبوري ده نو چې زما حق زما وسایل ما ته نه میلاویږي نو زه به احتجاج هم کوم زه به جړه هم کوم زه به فریاد هم کوم دا نن احتجاج چې کوم دی دا صرف په دوو ایجنډو باندې دی په دوو ټکو باندې دی چې یو زمونږ د ګورسل روډ چې کوم دی د ګوسلۍ باډر چې کوم دی چې دا کولاو شي او دویم موږ له خپله بجلي راکړي او هغه په خپل ټیم باندې موږ له راکړي نو نن احتجاج صرف په دغه دوو ټکو باندې دی عزیزانو د یو قوم دپاره د یو معاشرې دپاره اول د هر څه نه امن ضرورت دی بیا دویم نمبر امن پسې روزګار دی ګوره کله چې ستا روزګار سمې ټیکي نو که ستا بچی سرکاري سکول کې سبق نه وایي سرکاري سکول سبق ښه نه وي نو ته به خپل بچی پرایویټ سکول ته ولېږې که ستا د مریض علاج په سرکاري هسپتال کې نه کېږي ته بیا پرایویټ هسپتال ته ولېږې خو کم از کم ته به هغه معاشي طور مستحکم وي معاشي طور به ته مضبوط یې د نورو قومونو سره به ته سیالي کولی شې او که نه ته معاشي طور کمزوری لکه دا منګه چې څنګه وي نو نور قومونه به برځي او منګه دا مومن قام چې کوم وي دا به دغه رنګې وره پاتې هستئ دویمه خبره عزیزانو منګه چې خپله خبره کوو نو منګه چې د وسایلو خبره کوو په نورو وسایلو کې نه ځو خو صرف دا بجلي ته یادوو چې دا زموږ وسایل دي د دې د بجلۍ دپاره ټول قوم له پکار ده چې راپاڅي او یو موټی شي او دا خپل حق راوړي ګوره اوبه ستا دي ستا په دې تا طرف باندې دا سیند تېر شوی دی کته پنجاب ته رسېدلی دی دلته په دې باندې ډیمونه جوړ دي کومه بجلي چې پرې سازېږي وفاق ته ځي ته د بجلۍ نه محروم یې هلته چې په دې اوبو باندې بیا کوم غنم کېږي هغه بېرته په تا باندې په 3000 روپۍ تروړه خرڅوي نو ته به اخر کله راپاسې ډېر د افسوس زه وایم چې موږ کې به دا شعور کله راځي ته یقین وکړه ځینې وخت کې موږ له جړا راشي چې یاره څه وکړو اخر دې قوم ته په جړا شو دې قوم ته زاري وکړو څه وکړو اخر چې کله به دې قوم کې شعور راځي نه راسره د اوټ غم شته دی نه موږ سره د مشهورتیا غم شته دی قوم به صرف په دقې راپاتو چې ستا وسایل دی او پنجاب یې خوري پنجاب ګوره قرباني م زه ورکومه مړ کېږم هم زه دا کوم ډالري جنګ چې دلته و په دې خاوره باندې کوم دا ډالري جنګ و نو زه پکې قرباني کېږم او په زور قرباني کېږم حالان کې دغې ته زه قرباني نه ویم او بیا هم د هغې دغه صله ده چې د هغه قربانیانو په بدل کې ما نه زما حقوق قبضه کېږي زما په حقوقو باندې دلته خلک قابض دی نو زه به اخر څه کومه قومه نن که موږ دا یو څو کسان یي راپاڅئ او د دې خپل حق تپوس وکئ او زه خو انشاءالله خپله خبره ته وکړم که څوک راسئ او که نه یو که ځان لوم انشاءالله راپاڅم به او خپله حق تپوس به انشاءالله کوو د خیره سره او یا موږ د شتګري وي ومختلف قسم نمونه باندې مرما ومختلف نمونه قرباني کېږم ګوره د کلچر د رواخله د دینه پورې زه بدنام شوم زه قرباني شوم اول زما مشر زما ملک زما د علاقې مشر هغه د کلچر په نوم باندې مړ شو د شمشۍ په نوم باندې مړ شو بیا دوباره زه د دین په نوم باندې مړ شوم بیا د سکیورټي په نوم باندې مړ شوم نو لکه د قربانو چې کومه سیله ده هغه ماته وشم د خواب په بدل کې د حقوقو د قبضې په بدل کې هغه ماته میلاویږي ما ته خپل حقوقو ته پورې نه میلاویږي نو اخر څه به کوم قومه راپاڅئ یو موټی شئ د ځان تپوس وکئ ژوندی قوم دغه دی چې د خپل ځان تپوس وکړي راپاڅي ګوره مړه یو پیغور بله درکړمه چې تاسو د پنجابیانو نه ډېر کمزوري هستئ پنجاب تاسو ته شته دی او تاسو نشته دی او ځان ته پښتون وی چې خپل ورور
ته یقین وکړه چې دا سر یې ولې ته د خپلو حقوقو لپاره یا د خپلو حقوقو خبره چې دي پنجاب ته قبضه کړي دي او ته په نور پورې بیا څه نشو کولی د دې نه کله کله موږ وایو چې د دې نه موږ بدتر چې موږ یو پنجابي ته نشو ویلی چې ما خپل حق راکړه زه د تعصب خبرې نه کومه د قام پرستۍ خبرې نه کومه چې تعصب خورمه خو دا حقیقت دی چې پنجاب ستا په هوساینو باندې ستا په هر څه باندې پنجاب که ستا معدنیات دي که ستا پټرول دي که ستا ګیس دی که ستا ماربل دی که ستا بجلي ده چې هر یو شی دی ستا نه په پنجاب نامې دی نو قامه یو کېږو به راپاڅو به د دې خپل حق لپاره د دې خپلې خاورې لپاره د دې خپل وطن لپاره به راپاڅو یو کېږو به که یو ورشو راپاڅو نن د مسایل قبضه دي نن د شپږ معدنیات قبضه دي نن د دلاري باندې دي نن د بجلي قبضه ده سبا ورځ شو خبرونه دي چې د غلامانو په تر ځای کې کېږي د غلامانو غلامي نور افراطي را یو ځای شي یو ګل شي او د خپل حق څخه تاسو نه راوړئ.